پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز معارض صاحب. معارض صاحب ستړی مه شې، وخت په خیر خپرونې ته هم په خیر راغلی. معارض صاحب په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نور هم ګړندی شوی دی. فکر کوئ پاکستان د څه په لټه کې دی؟ مننه جناب لالی صاحب. لومړی تاسو ته تاسو خدمتګار پروګرام ته لیدونکو السلام او احترامات وړاندې کوم. دا ثابته شوې د تجربې ښودلې د تاریخ د پاکستان ښودلې ده چې همیشه پاکستان د افزار نه استفاده کوي. افزار د فشار د خپلو ګټو پر بنیاد د خپلو تقاضاو د منلو پر بنیاد دا استفاده کله له دین استفاده کوله، کله له اسلام نه او له مجاهد نه او جهاد نه او دې کلمو نه استفاده کوله، کله د افغانستان د بې اتفاقۍ اچولو نه او بیالغن استفاده کول نه دې نه کار اخیستل، کله قومي مسایلو نه، کله زبني نه، کله لاسپوڅي کېنوله په حکومت کې به مخالفینو سره جنجال جوړاوه، کله د هر دولت د هر رژیم مخالفین راټول کړي او استفاده یې کوله. اوس هغه میراب و منبر و اسلام و دین د دوی په خپل ملک افشا شوی ده او زیاتره خلک عقیده په سوچه اسلامي نظام په افغانستان کې لري. دا وسیله دې نه تللې برعکس ورته بلا هم ګرځېدلې ده. اوس خلک ملتونه راجګ شوي ټي ټي پي او نور چې په ایران کې افغانستان کې ملا حکومت کوي چې موږ ولې پاکستان کې ونه کړو. کله چې هلته ښه رژیمونه دي خلک تر خوشحاله دي سوله د امنیت ولې پاکستان کې دی. پاکستان پنجابیانو چارواکو پوځیانو ایسای ته وایي چې تاسې قانون کفري ده، انګریزي ده، دلته فتنه ده، فساد ده، بهرانیان دي، چینایان، روسان، امریکایان په پاکستان کې آزاد ګرځي، معاملې کې څه پانګونې کوي. نو موږ جهاد کوو تا رژیم په وړاندې چې ته ظلم زیاتی کې د خپله د پنجابیانو د غلطو پالیسیو له امله ملت تر پوزې راغلی اوس راپاڅېدلي دي. دوی ظلمونه دوی ناروا د سیمې هېوادونه ځکه دی په خپل لاس په خپل اختیار کې نه وه همیشه یې د غرب پروژې اخیستلې او هغه یې پلې کولې اوس خپل ورته بلا ګرځېدلې. بنان اوس یې دې لپاره چې خپلې خواستې په امارت اسلامي باندې ومني، نړیوالو ته بانې جوړې کړي، خپل ملت باندې سترګې دغوی پټې کړي، بیا نو دغه کډوال بیچارهګان رانیسي خلاف د ټولو اصولو، خلاف د معارض صاحب زما پوښتنه دلته دا ده چې په ډېرې بښنې سره پاکستان به خپلې د خپلو ګټو لپاره یا هم په ټوله کې هره پالیسۍ چې دوی لري دوی به دغه کار ترسره کوي. نړۍ ولې خاموشه ده معارض صاحب؟ ګاونډیان ولې خاموش دي معارض صاحب؟ ملګري ملتونه ولې خاموش دي معارض صاحب؟ اروپایي اتحادیه ولې خاموشه ده معارض صاحب؟ شرق بلاک ولې خاموش دی معارض صاحب؟ دلته دوه خبرې دي. یو خپله کله کله یو پالیسي چې مخې ته بیا د ګټو پر بنیاد کله کله هغه بیا کار نه کوي، باید تغییر ورکړي چې متاسفانه پاکستان په دې نزاکت ونه څه اوس همغه پالیسۍ پخواني ته د فکر کول ځینتونه هماغه دي. اوس ورته مشکل جوړ شوی چې باعث دی عدم بقا یا خودیات تقریبا د تجزیه یا د نقشې له منظرو د پاکستان هم کېدونکی ده دا وضعیت. دویمه خبره تاسو سوال پر بنیاد د پوښتنې متاسفانه چې نړۍ غربي زبرځواک هېوادو په ګډون د ټولو ناتو چې عربي هېوادونه ټول پکې دي اکثریت مطلق، نو دغه پاکستان د خپلو موخو دپاره جوړ کړی. د پاکستان بهرنی او کورنی سیاست مطلقا غرب په لاس کې ورکوي، د هغوی پروژې او برنامې او اهداف پکې مقاصد مختوي. دا وجه ده او څوک یې مختوي پوځیان او وایسا د پاکستان ملت بیچاره هم ګرو نیولی ده. د سیمې هېوادونه هم د دې لپاره چې دی مستقیما د غرب ناتل لاس کې لري، غږ نه ورته کوي او ملکي اداره یې بې صلاحیته بې واکه. دا وجه ده چې دوی په هر څه کوي. اوس مثلا اعلامیه د حقوق بشر سرات لري نقصوي، کنوانسیون 1950 کال او دغه پروتوکول 1980 کال سرات لري دوی نقصوي د کډوالو په چارو. نو بیا معارض صاحب آی سی سی آی سی جی دا د کومې ورځې لپاره دي؟ څه وخت به دوی اکشن اخلي؟ متاسفانه چې دوی نسي کولی ځکه دغه د غربي او د زبرځواک هېوادو خبره ده او پاکستان کې فساد او رشوت ډېر زیات راته کوي. ډېر غښتلی ګوند حرکات یو کس راپورته سي او دوه ټانګې چې ورکړي هغه بېرته غلی کښېني. بلې خوا نه هلته ټول واک اختیار د آیسای د پوځیان لاس کې ده او د آیسای ریپورټ ورکوي، کنټرول آیسای کوي. هلته دغه ظاهرا ګوندونه او خلک او اشخاص راپورته کېږي، په باطن کې ټول په ګډون د ټي ټي پي او د دوی خپلې پروژې دي. و د داعش پروژه هم دوی په ډېره
لویه کچه باندې روانه کړې، همدا وجه چې افغانستان ته را روان دي چې وایي چې دلته TDP ده، دلته داعش ده، درحالی که افغانستان کې د دوی ثبوت نشته چې وړاندې کې چې واقعا شته که نشته، او نړۍ او د سیمې هېوادونه په دې پوهېږي. چون دا د غرب پروژه ده، د غرب یو ایالت ده، د غرب پروژې مخ ته بیایي. دا اوسنۍ جګړې او خبرې اترې چې افغانستان سره کوي، دا د دوی د غرب پروژه پلې کوي. غواړي چې څنګه ذبیح الله مجاهد وویلې، دوی غواړي چې باګرام ته راسي. دا خبره مخکې من کړې وه څو وارې مراتبو. غواړي مرکزي اسیا ته جنجال جوړ کړي، چین ته، ایران ته. دغه پروژه ماموریت پاکستان غواړي چې خدای په لاس کې واخلي او د پاکستان په ترو دوی کوي، ځکه قطر او ترکیه او نور ځینې یو څه لرې دي. دا چې بیا مذاکرې ته کینم، خبرو ته کینم، دام په ملت خپل غولول دي، د اوسه د دنیا لپاره ځان آماده کول دي. هلته مذاکرې خبرو ته کیني، هلته بیا په شاته ګواښونه کوي، هلته بیا شرط کیدي چې که دا کار ونه تاسو مذاکره د کمارت صاحب یو مذاکره د اسلامي امارت پاکستان ترمنځ یو څو ورځو کې به ترسره شي، څومره امیدواري ده د مذاکراتو ته؟ د پاکستان تاریخ ښودلی چې هغه چې ګټه نه وي، دا اوس هم دا فشار واردول په کډوالو باندې ملت ته دا ده چې هلته بیا یې خپل شرطونه میز آماده کړي دي په 5 د نومبر باندې. د هغه لپاره بیا دوی غواړي چې هلته شرطونه وړاندې کړي. دا افغان اسرائیل دی پوهېږي چې افغانستان ګرچې تر اوسه پورې چې کوم کډوال راغلي دي، ډېر زیات فشار نه دی لیدلی. د شته امکاناتو نه طالبانو یا امارت اسلامي مرستې ورسره کړي، پوځیانو، داخلي وزارت، نور مختلف وزارتو. خو بیا هم دوی پوهېږي چې په فعلیت کې افغانستان دومره پیاوړی اقتصاد نه لري، ژمی را روان ده، زلزلې دې خواته دي، پسه سیلاوونه راوځي، واوره اورېږي. دوی په دې وخت دا کار کول ناروا ده. دا بشري ناورین منځته راوړل، خلاف د ټولو نړیوالو موازینو ده، خلاف د مشهور د ملګرو ملتونو ده، خلاف د 10 قطعنامه ماده‌ای د بشري حقوق ده، خلاف د کنوانسیونونو د مماجینو ده، خلاف د جرایم جنگی ده، خلاف د اصول دیپلماتیک ده، خلاف د حقوق بین دول خصوصي هغه رابطې او معاهدې او ژمنې چې دوه هېوادو ترمنځ شوي دي، خلاف د دې ټولو ده. مارم دا کار کوي ځکه تر شا یې زبرځواک هېوادونه دي او دغه اصول مقرر زبرځواک هېوادو جوړ کړي دي، د آلې په توګه استعمالي. پاکستان هم دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه. درست. د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ.